ملک صاحب نن به دا فیصله سرته رسوي ځکه ملک صاحب په سپینه ګیرۍ ځان شرمولی دی په لارو کوڅو کې زنانو ته ودرېږي په ورونو کې ورته ګوري تور سره د بالکل په لار باندې نشي تللی دا د بوډا نه زما په کلي کې د شرمول راغشتي هم شرمولې راغشتي تاسو راځئ لرې د لخپخ ملک صاحب یو خبره ته کومه تم باقي دا رشوتونه پرېږده چې څوک د معمولي رشوت درکړي په دغه په طرف پاکه خبره نه کومه دا بونې مې دغه او دلته راځي بیا زما سپکه وې نو ملک صاحب بله وزم چې تا که جرګه کوله که نه هغه سړي له په ډونګه کې چرګ راوړو نو فیصله غونډه د هغه طرف ته ده دی دې سره خلاص ته په دوستۍ کې چې چرګ یو نسي الوا پې ونه خوري دغه ته هم ته رشوت دی راځه رخصه ستاسو د کلي فیصلې بازارونه هم ته زما دکان ته راغلو هلته ښځو ته ګوري د دې شمشت نه خلاصون راځي په سپینه ګي د خدای شرمولی دی یاره جانامه ده زه اریان دیم چې د پلار سره څوک ویمه لالا ویمه ګیلې دي را روانې دي ګیلې دي مونږ خلې ونکړو په لار سم نه دي بس خو کله یو خواته غم راله جوړو کله له بل خوا غم جوړوي یاره ویم مړه خو مې غواړي که نه چې پانسي کړمه خو څوک یم بیا به تنګ یم خلک پوه چې پلار یې پانسي کړو او کارونو ته وګوره ویمه په اور کې ته ولاړې اوس یې مالم چل تاڼه کې هم نشو ورکولی که تاڼه کې هم پلار ورکړه خلک وایي چې په تاڼه کې پلار ورکړو نو اوس اله ملک صاحب را ملک صاحب ته وګوره تو پسې خو دنیا را نو روانه بس موږ پسې به را روانې غم به مې پلار جوړ کړي ملک صاحب داري ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ما ته ګوره نه دا پنجاب ته دا پښتونستان دی څه چل دی ملک صاحب بیا دا څه ملک صاحب نه داسې څه د راجواله چې ستا پلار راځي او پرتو تور سره ته ګوري زما په شرمونو وشرمول زما ملکیم خو تباه برباد کړه ملک صاحب ولې خیر شه کړي څه دي په سپینه ګیرۍ ځان شرمولی دی ها پردو زنانو ته په لارو کوڅو کې ودرېږي نو تا ته څه ده کتلي دي ته راته ته نه دي کتلي ما ته کتیم نشي دا سترګې به دې وباسم پردې تور سره دې په لاره نشي تللی یار وړه نو اوس پلار هم دې پانسي کو تاڼه یې لی ورکو پلار سره مې څوک هم دا سره څوک داسې کار کې په خپه کې به زنځیر واچوې او کور به کلک وتړی ښه ملک صاحب ستا به هم پلاري ستا به هم مشر وړي تا چې دا پلار ته زنځیر اچولی ماله دې خولې ته دې ګورو ظالمانو سترګې مات نه کړې په مزه مزه نه ګناه به مې پلار کوي ښځو ته به مې پلار ګوري په کوڅو کې به مې پلار زیاتېږي او وال به کېنو بچي خوري تا څنګه ملک زنه له داسې کوي تا ته دا پته نه لګي چې دا ملک دی وګوره هغه ملګري هم دې راباندې خوږ کړه ویم ته خود غرض یې ته لالچي ملک یې هغه ملکي په هغه ځای کې چې کوم ځای کې رشوتونه کېږي هغوی فیصلې کوي او چې کوم ګناهګار وي د هغه فیصله نه کوي ما ته پرېږدی ملک صاحب ما ته پرېږدی ته به دې پلار پرېږدي چې د ده لپاره ورې دا کار وکړي دا کمیس دې والا نه یا د خدای بې انصافو نو زه چې په دې لاره روان یم او ما نه چا تپوس وکړي چې دا حیا دې چا واخیسته نو زه به وطن شوی یم ویم پلار ته به دې ووایې او دا نه دی دا کمیس په ورته وښیې ویم ملک وایي چې دا لومبي مسکال دی دا مې تا ته وایي سترې پوښو او که د دې نه پس نه دې غلطي وکړو که نه نو خوارانګو جمدې یې سېزندله ښه دا شي نه کوي ته وګوره پلاره ستا د لاسه بیا یاله په شرمونو شرمېدم جانامه ده دیخوا خوله مه وازوه دونه په دې ښکاري غټ سړی لالا ویم چې وخت د موقع راغی او کې د په لس کسه راګیر کړم ته زما نه وتښتېدې زه مې تا حال جوړ کړم ویم شکر وباسه چې په دې پرېښودې د خدای ظالمه نو ما پې ځان وژنو په تا خو غوزه اثر نه کوي د سیند کارې نو ما پې ولې وژنې ویم لالا ډېر زیات یې دې را سره وکړه
په لړمانه کې دې را سره لتې والې دي او چې کله په ما سخته راله نو زه یې ورته ځان له پرېښودم یو خفه کېږه مو دا ته به یاد شي چې هغه بیزو باندې اور لګېدلی و که نه په خپلو بچو یې خپې کېښوده وتښتېده زه لیونی نیم زما په سم دغه وخت کې اور بلیده خو کسان ګڼو او مړی ګور به ورسره وایم لاله چې اوس دې ورسره ونه کتل که نه نو بیا ورسره نه شي کتلی بس زه ته کور ته ځه داسې کار چې محمد راځه کور به کپړې بدلې کړي ښه ښایسته او هېڅ چاته پته نه لګي سړیا وایم زه هغې کور ته ځمه د دغې پلار د لاسه خو زه په شرمونو شرمېدمه ولې زه به دغې کور ته په کومو سترګو ځمه زما پلار چې کوم عادت اخیستي دي د عادت نه نه وړي وایم سهار او ماښام دا اول نشم برداشت کولی د خدای ظالمه بس پرېږده که نه ته راځه زه پېښه او پلار مې پېښه ته راځه وایم لاله چې تر څو پورې مې پلار چمتې وي دغې کور ته زه قدم نه اخلم چې د هغه جنازه د دغې کور نه وځي نو هله به دغې کور ته درځم ته ځه لکه خامخا نه ځم لاله نه ځم مړه سوال درته کوم پلار هم دې خیر دی داسې پلار د لاسه موږ په شرمونو شرمېدو لاره کوڅه کې راته خلک پیغورونه کوي په دغې پلار دې توبه استغفار ته بس چپ که چپ که زه خو ځمه پلار سره خو به زه کور کې راکاږم که نه خو ته بیخي نه ځې نه ځم لاله نه ځې نه ځم نه ځم ته ځه ګوره یو کورا دی که نه دا سترګې به درې وباسم زه لاړمه ځمه خدایه پاکه زما چې راشم پړي با جبلو خانو کې سوکم خدایا زړه مې بندې په کوچیانو کې او بیا کډې بارېږي بیا کډې بارېږي ساسه ته مې که سپور اوس غلولي خیر خو دي سپونې مې راغلولي خو ملک صاحب راغلولی ولې ملک صاحب ولې اوس غلولي نو ته د سمون کار دې کړی بیا به خفه کېږم ولې ما ستر کې ښکلي شوي دي چا پسې مې اواز کړی دي څه چل دی سم کار مې کړی دي مړه ښځو ته ته ګورې د دوکانونو مخې ته ناست دي سراګانې ته کې په سلو کې ته ګورې تا کړي څه ولې په دې پلار باندې الزامونه مه لګوه ځینې ګوډې اوس په دې نیغم ته ما پېژنې او که نه اوس په دې چیلم کې بند کوم پول به دې راکاږم ګوډې داسې کار یې پلاره خفه کېږم که نه خو بس که د خدای خاطر وکړه موږ نه مشر نه وو ځان مشر نه وو دا په دې دا غالب د سره تلي جان محمد خان څه دی که جان محمد خان هغه وایي زه پښتون یم پښتون ویم په والې شین کړی او جامې مې تښتولې وې ورته مې ډېر ځاني او مینتونه وکړل خو وایي ځم نه چې تر څو مې پلار ژوندي کور ته نه ځه بس دا چا دا ملک صاحب و دغه کسان دغه دا جوړه ته دغه دا جوړه زما په زوی باندې دا جوړه دی ولې ما چا ته اواز کړي په لاره به ځان د سترګې تړم سه سترګې به تړې نو بس ته په سپینه ګیره شوې موږ هم مه شرموه ځان هم مه شرموه د اقرب قبیل هم مه شرموه خو دا زما عادت دی عادت مې دی او که دونه شرمې دی که نه نو زلمي واده راجو دی چې په خیاله کښېنم ښه ورسره واده وکړم ولې نو زما خو ګیره سپینه شماره دې ونه کړو جان محمد ته دې ونه کړو نو توس یاره پلار جوس ویم ته نو خلک به بیا څه وایي وایي پلار باندې سترګې وباسي او پلار ته خبرې کوي او دا وایم خان تاسې له ډېر به نیغ نیغ کېږي نه پېښې ستا به زړه نه کېږي واده ده تا ما ته چاته ویلي چې ما له واده وکړه او ما درته په دې سپینه ګیله وویل چې مور دې مړه شوه د هغې یادونه راته ډېر زیات رایادېږي مې الله دې وبخي ډېره راته ګرانه وه ویم خدای دې هغه ونبخي چې ستا په شان رسول یې موږ ته پرېښې پلاره خدای ته وګوره زه به تا ته وایم چې ما نه واده وکړه نو ستا د اساس سترګې تا په رشته ده چې زامن مې زلمي دي او ودونه به نه وکړم ما باندې ولې سترګې نه وباسې ګینې په ایمان چې د دې چینم دا ټوپۍ دې په دې سپېمو کې بندم ګوډې داسې تر دي چې ورشه ما له لږ پیل راوړه د بازار نه پیل راوړه پیسې راکړه ما سره نشته پیسې دا بس پرېږده زه به په خپله راشم بازار ته زما ته هغه هوټل کې کېږم زه بس په مخه یې خط واسم د ګرځېدو بلدې که زه ډېر نیغ نیغ کېږم نیغ کېږم او څه ګورې
خلک وایي خدای پاکه پلار مې چې جومات کې به ناستې موږ ته به دعاګانې کوي نو هغه خو موږ ته شرمونه ګوري خو سبا څه چې څه کوي کوي دی نو داري درله ملک صبر وکړه کنه پتا باندې سنا وخت لري او درځم دای په لارې ما ته چنچې نه کوشم ما دای لاس منټه کې درله خپکیګه ما او درله ما ویم کاش پیدا چې دا ښایسته مخونه نه وي یا چې ښکلي وي پیدا خو زړونه نه وي ما به نوم د محبت اخیستی نو ما به نوم د محبت اخیستی نو که د یار د جدایۍ دردونه نه وي څه جوړې وړې وې بوتو بوتو سره ویم نه به غم و نه به اوښکې په رخسار وي نه به غم و نه به اوښکې په رخسار وي ستا په مخ کې د رنجو خالونه نه وي وای تا الله سړکورې کا خدای دې ځواني مرګ کا خبر کې دې خپې دي چې ته جومات کې کېنه چې ته تصویر راواله تا نه خو غونډ خلک په لار کې تنګ دي تا نه تنګي ما خو ورته څلور پنځه شعر ووي په خپله چې په دې تخته باندې دي خپلو ملګرو سره خبرې کوې نو خیر دي په دې لویه لار را روان دی او موبایل دې غوږ ته نیولی دی او وی تا نه خلک په اور کې ولاړ دي وای تا الله سړکورې کا خدای دې تباه او برباد کړه خو مې د کالج ملګري وه هغې سره لګیا ته به پرې خواران وخورې چې ستا د کالج ملګري وي یار سره دې خبرې کوې عاشقانو سره خبرې کوې تعلیم د هسې روان دی او د مور پلان نوم دې بدنام کړ پټ دې موبایل راغېستې او غوږ ته دې نیولي او خپلو یارانو دوستانو سره خبرې کوې تا الله سړکورې کا زه تا ته ولې قرآن خم ته دماسې ته دماسې نو ته دماسې ما درته یو درې څلور شعرونه ووي نو قیامت راغی دسه د خبرې کوې په خبرو نه شرمېږي او که بوډا درته یو دوه درې خبرې وکړي نو غوسه درجه نه ده څه عمر کې بوډاګان چې خلک یې جرګونه بوځي تا نه لارې کوڅې تنګې دي سمه دی بس خپل کار کوه ما ته ته لوکه شه رکشه راڅخه مخکې ملې موده نه خجنده دي که یو دوه خبرې مې درسره وکړي نو قیامت راغی خدایا نو څه وکړم د زړه نه ډېر تنګې منو خدایا ریکي او د جینکو باران وکړي او داسې باران یې وکړي چې زه پکې ډوب شم بوډا را څه کوې سلام علیکم کور کې څه دی ما کې څوک بجلی نیولي دي نو ته مې مړه ته شرمېږې نه په دې سپینې ږیرې ته دې وګوره دې کار ته دې وګوره پردو په ورونو کې پردو زنانو ته ګورې ته شرمېږې نه یا ځکه څه څه لیوني خو نیم زما څه کار دي چې پردو جینکو یا ښځو ته ګورم اوازونه راته مې که څوک بجلی نیولي نو ورته نه کېږم خبرو دې زامنو لږ واده خوړلې دي جامې ته خلکو شلولې خو تاسو په شرم باندې څه شرمېدلو ځه وښه مرداره هېږم څه وښه شابه ته ته پکې دا سر د ناروم غورې ځان دې شرمولې په سپینه ږیره باندې سپین ګیریا نو تا ته ځانم بدې نه ښکاري چې پردو کورونو ته په دیوالونو سر رادا کې وایم نه زه خو تږي شوی وم بچي مې که یو ګوټ اوبه م راله راکړي دا الخ مې یو بوټي پیلون شي خدای دې په شرمونو وشرموه په شرمونو وشرمېږې نو دې ورله به راغلې وې نو ما به د اوبه دریستې وې نو خیر دې بچي که نه خو راکړې به دې وي که نه نو څه خبره خو نه کوشه شرمېدلي یا سپک دته دې ورله راشه نو اوبه به درکړم تباه برباد شي ځان دې شرمولې په سپینه سپینه ګیره باندې پردو کورونو ته ګورې ځه جینۍ خوا شابه در وکشه خدای دې تباه برباد کا یم خدایه پاکه په دې پیا خو مې خپل رقم وکړي په شرمونې وشرمولو خان داسې نه ودرېږه خدایه پاکه څه چل دی دا پلار به دې پیکي نو پسې پیکم بیا څه چل کړی دی بوډا سړی دی او په سپینه ګیرې ځان شرمولی دی زما بوډا نیا ده او دې ورته په کوڅه کې تیه او تا ورته کوي ښه نو څوک داسې کار به وکړي چې ده ته په خپو ته زنځونه واچوې او کلک پې لکه سنډا موږي پورې وتړي بس ته غم مه کوه ور وقارېږم زه کور ته ورځم او بې به یې کوم صحیح شو ورځه ځم دننه زه لاړم په مخه دې ښه یا الله یا الله داسې پلار خو خدایه پاکه چا علم ورمه کړي لکه دا موږ له چې را کړی دی زه ته ورګه په دې خوښ شم سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کاکا
بس من دوکان ته راغلم دوکان ته خلک څه کوي یو بوډۍ کېږي کوم لږ ستا صورت یې سړیه سپکار دي نه بالکل مونږ څه پکار نه دي څه تا پناه کې بس ولې سترګې ړندې شه ولې ګورم هم نه شه کاکا زمونږ د ګاټ ټیم دی پاس هلته زنانه راځي سودا ولا ورکو هوټل ته کرایلو کېناستې راته نو یاروره نو ولې زم ګاټیم که نه ښه زنانه راځي زنانه دوکان ته راتلېږي او بوډاګان دې دوکان ته نه شي راتللی د ګاټ کې لوی څه درکم چې زه یم هېڅ هم نه اخلمه هېڅ هم نه اخلم دا وګوره پردې ځوړندې کړي دي چې زنانه راځي پرده به راکاږې ولې دغه زنانه ستا د تره لوري یا یې د ماما لوري چې ته ورسره ناست یم خبرې کوې نو که زه یو پوټې کېناستم او زنانه د خپل کار کوي که نه ولې زنانو له زه خپې کوم سم پاسه مړه پاسه ولې پاسمه داسې کار دی زنانه موږ له راځي که نه موږ ورله سودا ورکو ستاسې بې سره راځي پاسه وکشه دا ویل ما خوله سمه خوته وه زنانم چې راشي نو ته به یې کتې د تره زوی السلام علیکم د باندې وایه چې او ښکلې درسره کښېني او خبرې ورسره کې نو ته به ته قایېږې ده او ما ته قایېږي تا ته تکلیف شته ما ته دا تکلیف دی چې جنکو او ښځو سره ښه رویه ساتې او چې سړي راشي بوډاګان راشي نو بیا دې چې بوډا پاته زه مړه ځان دې شرمولې زه وځه کېنه دا خولې له ماتومه ویم زه دقلته کېنمه ګورمه چې تاسه یوه زنانه خو دې ما نه راشي ستا دې دوکان ته ګورم مارکیټ والا سم دې بېډوم خو روکشه ځه کېنه ویم غلي شه زما نوم هم غندلو دي نیغ به دې کړم ځه 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 خدای مو ماشومه پر ډېره کاږه خدایا پاکه نو هر سړی خوله کې اور وړي زه خو دې خلکو لیونۍ سپېډنې کړم وای وای شابه ای مسلمانه د مانځه ټیم دې منظره به تللی وي نه زه تا دا نه یم که نه چې ما ته اوس هم راځولي راپسې راغی ایله که رانه پړق ایستو نو پلاره جوړه یې ته زما مې مشر مو یا لکه خان تحصیله بیا څه قیامت راکوټ شوی دي دا تا ته څوک دا شیطاني کړي څه چل مې کړي دي وایه څه چل یې کړي دي وایم راځولي وي زما نیت یې په لار نه شي تللی مړه بس که که نه ګوره خان تحصیله بس نوره خبره د حیا نه وبته نور به تاسو هم نه شرمېږئ او زه به هم نه شرمېږم ګوره اوس وکړمه ګوره بچي خفه نه شي زما ښځه خوښه ده نو چې ښځه مې خوښه ده نو راله ښکلي وغواړه ګوره هغه اسلمي له لاړ شه او ملک له ورشه او بتاجینې راله وغواړه وکړې راله دا واده چې هېڅ به ښه ده بس ټیک ده چې ملک څه فیصله وکړه بس ته به منظور یې او زه بسه زه چې ځو بسه دې خبرې ختمې بسه رحم واره داسې کار وکړي چې تعلیم خو کې چې زما د ملک د پاکستان نوم پیدا کړي د خاروګانو بچو پسې به ګرځې نه ها داسې کار ملګري دا راته ووایه ته ټوله ورځ ډانډه لکې ګرځې خو څه کار مارم کې یاره ملک صاحب ټوله پرنده چټې ولم کار کم دی په مېږه شو کار کوي شو او ته یم چې ته بولې نو څه ته خو باز نشي ایستې او کنه او څنګه چلې اسلامي ستا نو بس ملک صاحب تا ته ښه پته لګي په موږ څوک کار روزګار خو نه کوي موږ خو ټول مار په دغه نالو کې نشې تماشې अब मर्दगी से السلام علیکم ملک صاحب سلام کینه अब हसन गए خیر دې مخیمه خیر دې ټیک ټاک ولې ته خدا سي په نیمچه نظر د ګوري یا به زموږ د ملاقات شي خو ډېر غلط ځای کې ملاقات او خفه نشي خو زما غلط مطلب نو تاسو یو ګوډو بنې سکري نو بس ما ته پته لګي خپل خبرې کوي یاره ملک صاحب داسې کار دی زما دا بیا وایي چې به زه واده کوم هسې کاکا جي خفه کېږه ما زه خو یم چې نه کوه نه کنه بچي عادتونه مې ډېر خراب دي نو دا بچي مې نه پرېږدي وي بس دا واده یې کوو نو بس خیر دې په خیر وس کې خو وایم ملک صاحب بچي څه کې په شرمونې ورسه مو تا ته ښه پته نه خلک واده لازمي غواړي واده غواړي بس اصلي جی یو له بس ورکړي شی دی کنه چې پایو عزت کې ورکړي نو خبره ده مطلب ملک صاحب پیوم دی زما دا مطلب د ګوره تم یوازې کار کسب نشته او کور کې د کورم پیغله ناسته ده او د خوښې نو زم چې دی بوډالې ورکو دله دا خو سپینګیري سړی دی ملک صاحب خو ماشومه جینۍ ده زه به دله خپله خور او کنه ملک صاحب دا خو ډېر ناجایز دی سپینګیري ګوره زه ملک یم زه په هر څه پوهېږم لارانه ته جوړېږم مخه کاکا
او په یو شرط پیدا کوم دله وی ملک صاحب ستا هر یو شرط راته منظور دی زه خو تا راځم اب ما ته پته ده دې زما خبره نشي غوښتلی زه د دې کلي ملک یم زه ښه سوچ کوم د دې خلکو لپاره غلط سوچ زه نه کوم نو ملک صاحب خبره خو دې ټیک ده خو د ده او د هغې جوړه خو نه لګي ملک صاحب ته کنه اصلي مې غلی شلې ده داسې کار به وکړې یو به د کور سټام روړې او نر به ځان سره 15 لکه روپۍ روړې دوه جیر وزمکه به م وله ورکړم ملک صاحب بیا سیدي یا نو چې موږ یې بزمکه ورکړې که نه پلاره نو موږ ته به څه پاتې کړو ګوره خان تحصیله ستا به پکې د کور ځای وشي ګوره مه کوه په دې رزق کې لکې مه وخه مه کوه چې دا ښځه وکړم که نه سم او نو موږ له خاص هم نه کوي نو سړیا خو ښځه به دا خبرې دا به هم کور کولې که نه نو بس دوی خو لیونې کړم ملک صاحب نو زه ښه وګڼم ښه وګڼه خو یو بله خبره هم ده ستا بله خبره ماته منظور ده چې واپس راشم چې څه سوال جواب وي هغې ته زه تابعدار یم ښځه به ټیک شوه چې راځې ډولۍ ځان سره وړې ډولۍ به زما ذهن اوچتې ښه خو زما او خو زما یو شرط دی خو هغه دې وګټو نو بغیر پیسو جنې بوده خو دې بیله پیسې او جایداد او کاغذونه دلته به کېږي او تش تور به ځې ماته منظوره ده دا مبارک شه سوچ وکړئ ګورې نه بس ماته منظوره راته ملته کې بیا به راځو د سره خلاص که د سره خلاص شي بیا ماته وایي چې بیا خیرې کې بوډا سړی دی او د زړه والې مې ګورې ښه چې ډېر زیات یې نو 2 میاشتې 3 میاشتې نه زیات عمر نشته ها. او ګوره غریب سړی اوسه پورې تا له چا رشته ځان نه کړه او په کور کې کور سړی ناسته ده نو ښه نه ده چې دا مال حاله شي ها. نیمته والا نیمه دې خور له ورکړي چې دې مړ شي صحیح ده ته ملک به هم واده وکړې هغه به یې بل چا ته واده کړه صحیح ده زه ملک صاحب ته هم پکې له غوړ را غوړ شي له 100 روپیا پکې ته ماړه دې سپی مو ته ګوره زم پیژنم ما له روپیا مه راکړه خو چې چا له 200 موسیرو نه په سپی مو سپمو کې وله ورکوې غوړ به شي او سپور به شي ته دا خبره پرېږده ته لاړ شه ګوره کې سره خبره کوه خو ګورې په ښه پاتې مې رانه ولې یا پرېګرځه کورې باد شي او مړه ورشه صحیح ده خدای دې هېڅ مه کوه ملک امین 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 هم چې راغوړه خبره واورېده خدای دې بې خو نو بس څنګه خوشحاله شو لکه د مارمې داسې لاره یاره خو ورشه بیا شا په کتابونه ول دلته هسې کښېنم شا ورشه څنګه خورې وایي ښې مروره ته څنګه یې ښه ما شکر دی الحمدلله ته ښه یې وایي خیر خیریت دی وروره یم ډېر وخت یې بار تېر کړ چې درته ویلي نو خورې یو خبره مې دله راوړې ده خو دویمه چې زما ومنې ځکه چې زه ستا مشر رور یم که نه وایي خو یې نو یم وختي ملک صاحب غوښتې ومه هغه زمونږ د کلي هغه سپین بابا نه دی هغه چې پردو کورونو ته بیا ډېر تا پناه کوله وایي نو څه مړ شو نه مړ نه دی خدای دې نه وژني یا صبر وکړه ما وی که نه ملک صاحب وی چې دا به مونږ هغه له ورکړو څوک ما تا به له ورکړو د خیره سره که نه وایي ستا دا شلېدلې سپې مې الله خورې کړه زما هم ځولې دی هغه چیچړو هغه پرون هم ماته په لار کې ولاړو شعر نه وي خورې پرېږده دا خبرې تا به له ورکړم 2 جیره به پټېدلې په نکاح مخر کېږي یو ځل تیار کور په نکاح مخر کېږي او 15 لکه روپۍ به هم دلې درکړي وایي زه وایم چې څنګه په خفګه کې ته ماته شروع شې دا ستا خپل ځان کې غرض دی زما مال او دولت کې غرض نشته چې د ښه کور کې کښېنم په ارام کې نه ده چې دا تعلیم نه هېڅ چارې نه زه چې دا تعلیم کوم ولې د دې ورځې لپاره چې زه به په چیچړ باندې یا وړم خورې خفه کېږم نه دی نه مخکې م تا پسې یوه رشته راله هغه لږ په بټۍ کې ټپال کول ویم هغه مې قبول ویم په قلار کې نه دی نه بله ښه رشته مونږ ته نه میلاوېږه وې هم دړه یووالی هم بند دی او ټي وي مرض هم دی یا بیا دوه ورځې جون وي او یا نه او ښکلي هر څه بیا راته پاتې شي رشاده ته ویم که نه ویم دړه یووالی په خپله بند شي درې واله به انشاءالله زما په ګورېدو بند شي میاشت تېرېږي قبر ته به یې ښکته کړو خو یو خبر راته کوم دا کور به هم ستا وي دا 15 جیره به دی کو 2 جیره به پټې دی دا به هم ستی او 15 لکه روپۍ دله درکړي هغه ما ده ولې تاله بیا ولې ده نو ما له بیا ځکه راکړي چې زما هم کور کې یوازې پاتې شي خپلې خرچې فرچې خو به پرې کوم که نه دا چې ښکلې پیږي چیچړ ته دې زه غاړه ږدمه او پیسې به زه تاله در کوم یو روپۍ به هم درانه ونه وینې ته خو ښه کې که نه ښځه سیده زه ملک صاحب له ورځم هغه سره خبره پاخو کابل کې دار سواله دا هر څه به ترېنه مخکې په سټام لیکم داسې چېرته کوم کچه کار نه کوم ښځه برشه صحیح ده ملک هم درته رایا فیصله نه راکړه
ها داس چل دی چې هغه سټامپ 15 لکه روپۍ او د کور کاغذونه دي. ملک صاحب د په واده باندې کله کېما دا کاغذونه دي د کور او چې دی نو 2 جریبه ځمکه او 15 لکه روپۍ مې دار په دې جیب کې نه به روباسي ملک صاحب شکر دې شرمېدري نه خلاص شو ټول کلي ته په اور کې ولاړو. دا خو مشر دی خفه کېږه مه بس څه کوې نیازبین کې راځه 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 لږه خوښې لږه دې ور زلمي سره کېږه او ملک صاحب نو بس زمونږ خو ګاډي ولاړ دي مونږ ته اجازت دي بس اجازت دی زمونږ د قبیلې یو شرط دی څه شرط دی ملک صاحب آخري شرط دی خوا دې وګټه بالکل جنہیں بغیر پیسو لارې ته بوځه او کو دې بیل هر څه به درته پرې تشتو به کور ته ځو. نو ملک صاحب دا شرط څه شرط دی؟ زه به راته ساز لګوم ها دا دواړه مقابله ډانس کوي ها چې چا وګټله ها بس هغه دا هغه شوه بس خبره وای بابا بس الله دې مشو دا کا خو ګران دي نو بابا تکلی بابا تکلی بابا تیر شو تا بچې بېغمه شه مونږ خانداني میراثیان یو د دې خمور یې مرانه نشي ګټلی ګټم به هم زه که خیر بس خو ته مه کوه پسه پته ولګي راځه مثلا کا ټکرو باندې ورسې داسې کار تاسو ودرېږئ او دا دوه کسه چې دي دوی به ډانس کوي صحیح ده ده او استاد ورته ولګوه شيخا ورك گزار وای غر شوم ملک صاحب